بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، ډیرونه دا شکایت کې چې زموږ څه یادېږي نه، غواړو یو څه یاد کو، کوشش کو، خو هغه زموږ نه یادېږي. نو دې لپاره اسانې لارې چې موږ څنګه کولی شو یو څه ښه یاد کو، په ښه طریقه سره یاد کو، په دې باندې بحث کوو. دلته دوه حالته دي، یا به ته د یو استاز نه زده کړه کې، او یا به خپله مطالعه کې او د مطالعې نه به چې دی څه زده کړه کې او یو څه به حفظ کې. که چېرته ته په اولني حالت کې قرار لري، اولني حالت کې، نو دا درې نکتې په ذهن کې ونیسه، روحاً او ذهناً دې ته تیار اوسه. اول چې د کوم استاز نه په کوم فن کې ته یو څه زده کې، نو باید ته دا ومنې چې دا استاز په دې فن کې ماهر دی. چې کله ستا ذهن دا قبوله کړه چې او دا استاز ما پوهولی شو، دا په دې فن کې ماهر دی، نو ته په اسانۍ سره د دې استاز نه زده کړه کولی شي. دویم چې دا کوم سبجیکټ چې دی، دا کوم موضوع چې ته یادول غواړې، ته ذهناً دا ومنې چې او دا زه یادولی شم، دا ګرانه نه ده ماته. چې کله ته دا ومنله، هغه که هر څومره سخت سبجیکټ ولې نه وي، سخته موضوع ولې نه وي، هغه ته یادولی شي. ستا په بدن کې هغې لپاره یو انرژي، یو قوت پیدا کېږي چې د هغې په ترو سره، د هغې په طریقې سره هغه ته یادولی شي. خو چې کله تا دا ومنله چې او دا خو ډېر سخت دی، دا زه نشم یادولی، نو تا خپله هغه روحیه چې دی هغه د اول نه وبایلله، نو هغه به ته نشي یادولی، که هغه څومره اسان سبجیکټ ولې نه. نو باید چې ته یو څه یادوې، د اول نه دې ته اماده یې، اول نه دې ته تیار یې چې او دا زه یادولی شم او دا اسانه ده. دریم ټول نه اهمه خبره او ډېره ساده خبره ده، تاسو ټول ته معلوم هم ده چې استاد ته کله کینې نو توجه سره. خو دا توجه کله راځي چې کله دا اولنۍ دوه نکتې عملي کړي، هم دې دا منلي چې استاد زما ماهر دی او ما پوهولی شي، او دویم دا دې منلي، دا دې ذهناً منلي چې او دا زه یادولی شم، دا اسان دی. نو هله بیا ته توجه سره کینې او ته دا سبق خوند درکوي او ښه په شوق باندې راځي. خو چې کله دا اولني دوه نکتې نه منلي، هغې ته تیار نه یې، یا دې دا چې استاز مې نه پوهېږي په دې باندې، ما سم نشي پوهه کولی، او یا دا چې زه دا نشم یادولی، نو په دې دوانو حالتو کې تاله بیا سبق خوند نه درکوي. او چې کله سبق خوند شوق دی نه، هغه ته یادولی نه شي، هغه ته باندې یو بوج. نو اولنۍ دوه نکتې ډېرې زیاتې مهمې دي. دویم که ته غواړې چې د مطالعې نه یو څه زده کړې بغیر د استاز نه، نو اوله خبره دا ده چې کله ته یو څه زده کې، باید هغه ته په کتلو سره، تا یو شی لیکلی دی او ته غواړې هغه حفظ کړې، اول په کتلو سره، په ویلو سره هغه ښه یاد کړي، مطلب ستا ژبه پکې وچلېږي هغې کې. داسې نه چې ته ټکی ویلی نه شي او ته لګیا یې ته دا حفظ کړې، دا میمورایز کړې، نو دا داسې نه شي کېدی، هغه به ډېر سختي غواړي انسان نه. نو اول باید ته هغه په کتلو باندې ښه ووایې، یو ځل، دوه ځل، درې ځل، څلور ځل، چې ته پې بلکل روان شي او هغه الفاظ ته په روانه باندې ویلی شي، ته پکې نښلې رانښلې نه. نو هغې نه وروسته بیا کوشش وکړه چې دا په حفظ باندې یاد کړه، نو دا اسانه طریقه ده. دویمه خبره دلته دا ده چې کله تا دا یاد که او ته پوه شو چې دا زما یاد شو، نو دا بیا ځان سره په نوټ بوک کې یو کاپي کې ولیکه. او ټول نه اهمه خبره دا ده، موږ ورونه یو چې موږ ډېر څه یادو، خو بیا موږ نه هېرې، ډېر زر هېر کېږي. دا ولې؟ وجه دا ده چې موږ دغه شی د امتحان دپاره یادو، یا صرف استاز ته د اورولو دپاره چې دا زه صرف سبا استاز ته واورم، نو هغې پورې محدود وي. نو چې کله تا استاز ته واورول، امتحان تېر شو، هغه تا نه هېرېږي. نو چې کوشش وکړه چې څه یادې ځان دپاره یاد کړه، کوشش وکړه ذهناً دې ته دا ځان دپاره یادوم، نو هغه به ته ښه یادولی شي، هغې دپاره کوشش هم ښه کولی شي. که ته استاز دپاره خو ته دومره یادوې چې صرف هغلته تېر کړي، دومره ځان خواري پرې نه کړې، دومره چې صرف هغې ته تېر کړي. خو چې کله ته د ځان دپاره یادې، نو هغې کې بیا ستا خواري هم ډېروي، د هغې زوتول هم ډېري. او اخره کې دا یو شعر امام شافعي رحمه الله شعر دی، وی شکوت الى وکیع سوء حفظي فارشدني الى ترک المعاصي. وی ما شکایت وکړ خپل استاز وکیع ته چې څه یادولی نه شمه، ذهن مې سم کار نه کوي، نو هغې راته وویلې، هغې راته هدایت وکړو، راته وویلې چې ګناهونه پرېږده،
او بیا ویل فإن العلم نور من الهي دا علم چې دی دا زده کړه دا خو یو نور دی د الله د طرفه د الله یو نور دی دا ونور الله لا يعطى لعاصي او الله خپل نور خپل رڼا چې دا ګناهګارو بندگانو ته نور کوي